یو زنانه یو تورسري یو ښځه به تر څو پورې صبر کوي کله چې خاوند خپل د ښځې د عزت خیال نه ساتي، کله چې هغه خبرې کوي د هغه وخت کې د هغې د عزت خیال نه کوي، هر وخت کې خپل ښځې سره جنگ جدلي کوي، د هغې لحاظ نه ساتي. یو ښځه به تر څو صبر کوي؟ یو ورځ، یو میاشت، یو کال، 2 کاله، 3 کاله. اخر چې دې ښځې ته پته ولګېده چې زما د خاوند په هیڅ حال نه سمیږي، ما سره هر وخت کې په جنگ خبرې کوي، زما بې عزتي کوي، زما خپلې کورنۍ په مخ کې زما د عزت خیال نه ساتي، یو فساد ښځې سره هر وخت کې په ترخې ژبه باندې خبرې کوي، هغې له قدر نه ورکوي. داسې ژوند کې او په داسې وخت کې به ښځه بیا څه کوي؟ د ښځې زړه چې دی هغه بیا هم ورو ورو خپل د خاوند نه تور شي او زړه یې بالکل بد شي. کله چې هم د ښځه بیا خبرې کوي نو دا هم ډیر په ترخه لهجه کې خبرې کوي او په عزت سره نه کوي، ځکه چې سړی ولا عزت نه دی ورکړی. نو څنګه چې یو انسان بل انسان سره اوسېږي نو د هغه په رنګ کې رنګېږي، نو هغه ښځه چې څنګه ستا خوی واخشنداغې شو، هغه بیا هم ستا عزت خیال نه ساتي، ځکه چې تا ولا نه دی ساتلی. نو بیا شکوا شکایت به نه کوي چې زما ښځې له خبرو کولو سلیقه نه ورځي، زما ښځه زما قدر نه کوي، هغه زما د عزت خیال نه ساتي، زما لحاظ نه کوي، زما ښځه لغړه ده، د هغې 20 ګزه ژبه ده. 20 ګزه ژبه د هغې ځکه راووتله چې تا ورته دا وښودل، تا ستا سره هغه خبره نشي کولی. هغه چې هم کله تا سره خبره کوي نو ستا دماغ ګرم دی، ستا لهجه سخته ده، ستا رویه سخته ده، نو هغه به هم بیا په هغه انداز کې تا سره خبرې کوي. تا خپله ښځه په داسې رنګ کې رنګ کړله چې څنګه ستا لهجه وه، رویه وه، څنګه چې تا هغې ته عزت ورکولو انداز و، نو هم دغسې اوس هغه کارونه هم کوي. وایي چې کله یو ښځې سره ته ښه نو ښځه تا نه 10 قدمه مخکې ښه وي، ستا قدر کوي، عزت کوي، ستا خیال ساتي. یو خاوند د ښځې سره بد وي نو هغه ښځه چې 100 قدمه مخکې بیا بدېږي. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښ وي. الله په امان.